حاجي صاحب په لومړي سر کې ستړي مه شئ. تر اوسه الحمدلله چې دغه سیالۍ دوهمه ورځ روانه ده، تر اوسه داسې امنیتي پیښه نه ده ثبت شوې. خپله تاسو د امنیت لپاره څومره اقدامات کړي چې تر څو د دغه سیالیو امنیت په ټینګ ونیسئ؟ مننه. لومړی ستا چې د طریقه ستا چې اورېدونکو او لیدونکو ته د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. لله الحمد دا نړیواله سیالي د لومړي ځل دپاره چې افغانستان بالخصوص کابل یې کوربتوب کوي، موږ ټولو نړیوالو او لوبغاړو ته د دې ځایه څخه پیغام ورکوو چې انشاءالله العزیز چې څومره کامیابه لوبه ده او په سیمې کې دا د یو امن پیغام دی، نو د نورو لوبغاړو ته هم هیله کېږي چې خپل سیالي دلته ترسره کړي، لکه څنګه چې ستاسې د طریقه څخه او نور خلک د ثانیې شاهدان دي چې لله الحمد ډېره ښه لوبه روانه ده. ټوله په دې سیالي کې د امارت اسلامي لوړپوړو وزیرانو مسؤلینو ګډون کړی دی او د هېواد د ګوټ ګوټ څخه خلک راغلي دي، ډیپلوماتان راغلي، سفیران راغلي دي، چې دا یو غټه لاسته راوړنه او یو لوی پیغام دی د افغانستان څخه نړیوالو ته او بالخصوص د لوبې مینوالو. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومیږي دا د افغانستان د ولسونو یو دودیزه لوبه ده. طبعا د سن او د عمر د تقاضا مطابق موږ هم ګډون پکښې کړی دی او د هغه وخت څخه تر اوسه مینوال هم یو. او دا لوبه نه یوازې چې یو مینه ده، یو لوبه ده، د دې ترڅنګ ډېر ښه پیغامونه لرو، ځکه ځوانان د بیکارۍ څخه راګرځول کېږي او د ناوړه اعمالو څخه راګرځول کېږي او د یو نور متعدیو د دې څخه راګرځول کېږي. د دې لوبې ترڅنګ ډېر ښه پیغامونه دي. دا نه یوازې چې دا لوبه ده د خلکو وخت به پر تېرېږي، بلکې د ځوانانو لپاره یو ښه راتلونکی دی.